تېر څلور نیم کلونه زموږ دپاره ډېر سخت تېر سوي، ډېر په مشکلاتو باندې تېر سوي، ډېر ترخې تجربې ورڅخه لرو. د ترخو تجربو ډک کلونه وو پر موږ باندې چې تېر سوله. د زده کړو محرومیت و پکښې کې، د وظیفې محرومیت و، همداسې د باندې پر تګ بندیزونه، همداسې مشکلات سره مخ وو. کوم چې زموږ حقونه وه نو د هغه څخه محرومیت و. د زده کړو او کار په برخه کې ښځې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي، بیخي د ډېرو مشکلاتو سره. د دې یو مثال زه خپله یم، ځکه چې د کورنۍ سرپرستي زما د غاړې ده. زه وظیفې ته ډېر سخت ضرورت لرم، زه مجبوره یم چې د باندې کار وکړم، اما نه شم کولی. زه د مشکلاتو او ستونزو له کبله څخه اجازه نه لرو چې موږ یو ځای ته اپلای وکړو، یو ځای ته خپل اسنادونه وروړو، موږ کار وکړو، وظیفه ترلاسه کړو. نو دا زموږ د ښځو لپاره ډېر مشکلات دي، ډېر ستونزې دي. موږ ډېر کوښښ کوو، ډېره هڅه کوو چې خپل د کورنۍ لپاره څه وکړو، څه مشکلات حل کړو. حال دا چې هم د خپل فامیل لپاره او هم د ټولنې لپاره یو څه وکړو. نو موږ نسو کولی چې هر ادارې ته ځو، هر دفتر ته ځو. نو ښځینه‌وو ته هېڅ اجازه نه ورکول کېږي چې موږ هلته وظیفه اجرا کړو، کار وکړو، ځکه چې وایي دا د ښځو حق نه دی، یوازې د نارینه‌وو حق دی. په تېرو کلونو کې ښځې د زده کړو او کار څخه ډېر د رواني مشکلاتو سره مخ سوي دي، بیخي ډېر. یعنې که وګورو په 100% کې 99% ټول د رواني مشکلاتو سره مخ دي. نجونې غواړي چې مکتب ته ولاړې سي، زده کړې وکړي، په راتلونکي کې د ځانه څخه یو څه جوړ کړي، د ټولنې لپاره خدمت وکړي، ټولنې ته یو څه وکړي. مګر متاسفانه چې اوس نسي کولی چې ولاړ سي، کار وکړي، یا په یو دفتر کې یا په یو NGO کې، په یو ځای کې. او باور وکړئ ډېر نجونې د رواني مشکلاتو سره مخ سوي دي. نو بیخي ډېر